سلامونه او ښه راغلاست زموږ یوټیوب چینل ته د اردوینو ټیوټوریالز یا زده کړې په پښتو ژبه کې. زموږ نننۍ ویډیو چې دا د دې لړۍ 5مه ویډیو ده او په 13 او 4مې ویډیو کې موږ د اردوینو د کمپوننټس په اړه وغږیدو او په یوې وړې پروژې باندې مو هم کار وکړ. په نننۍ ویډیو کې به موږ په دوه عمده شیانو باندې وغږیږو. اول د پن کنیکشنونه دي او دویم څنګه کولی شو د یوې نقشې له امله یو سرکټ بورډ راواخلو او هغه څنګه کو عملی او اجرایی کو. نو راځئ زموږ سره پاتې شئ د ویډیو تر پایه ترڅو د دغه معلوماتونه او د دې خوندورې ویډیو څخه برخمن شئ. لکه څنګه چې په 13 او 4مې ویډیو کې ویلې که چېرې تاسو د ویډیو ته نوي یاستئ نو پلیز 13 ویډیو ته لاړ شئ ترڅو له مخکینیو معلوماتو څخه پاتې نه شئ. په ویډیو کې موږ ویلې چې موږ دغه پینونه بغیر له 0 او 1 څخه کوم چې د ترانزیکشن لپاره استفاده کیږي دا ټي ایکس او ار ایکس د سایه دا ریسیور او ترانسمیټر دی د دې څخه بغیر د دوه څخه نیولې تر 13 پینه پورې دا ټول موږ څنګه کولی شو د ډیجیټل لپاره استفاده کولی شو چې په نننۍ ویډیو کې به لا ډېر د دې په اړه وغږیږو ډېره تشریح به پکې ورکړو. صحیح ده. او د هغه څخه وروسته د پاور لپاره موږ 5 ولټ لرو 3 ولټ لرو او د جی ان ډي پینونه لرو. نو په 13 ویډیو کې موږ د پن 13 سره کوم ال ای ډي چې وصل ده په دې باندې کار وکړ. نو نن راځو موږ او تاسو عملاً په یو ډیاګرام باندې کار کوو. موږ دلته یو ساده ډیاګرام لرو. ساده یو ال ای ډي لرو چې دا زموږ ال ای ډي ده. صحیح ده. یو ريزسټر لرو چې دا زموږ ريزسټر دی. صحیح ده. 310 اوم ريزسټر ده دا زموږ. او دغه څخه وروسته موږ پاور سورس لرو چې د پاور لپاره موږ خپل اردوینو استفاده کوو. دا زموږ یو مکمل سرکټ دی. صحیح ده چې د پوزیټیو څخه نیولې د ريزسټر موږ د دې لپاره لګاو کوم آوټپوټ چې موږ د پن څخه راخلو د ډیجیټل لایټ څخه اخلو هغه 15 ولټه ده او زموږ ال ای ډیانې چې دي دا تقریبا 3.3 ولټس راځي. نو د دې لپاره چې هغه کوم کرنټ چې موږ په ال ای ډي ته ورکوو اوورلوډ نشي زیات نشي او د ال ای ډي د سوځېدو لامل کېږي د هغه لپاره موږ څنګه کوو ريزسټر استفاده کوو. نو د دې لپاره چې دغه سرکټ کوم چې موږ سره په نقشه کې ده راواخلو او عملی جنبه ورکو څنګه وکړو او دا سرکټ موږ څنګه کوو راژوندی کړو. نو د دې لپاره موږ بورډونه لرو. مخکې له هر څه څخه موږ پی سی بیز لرو. دا بورډونه چې دي ایکسپریمنټل بورډ ورته وایي خو دا چې دي پرمننټس بورډز دي. که چیرې کمپوننټ په دې کې موږ وصل کو نو موږ نشو کولی په هغه کې تغیرات راولو. نو د هغه له خاطره موږ څه استفاده کوو د بریډ بورډ څخه استفاده کوو. بریډ بورډونه په ډېره بخښنې سره بریډ بورډونه زموږ چې د ایکسپریمنټل دا بورډونه چې دي د دې بورډونو څخه موږ په استفاده هم کولی شو په عین وخت کې یو کمپوننټ وصل کو د یو سرکټ سره او کولی شو چې د هغه ځای ته تغییر ورکړو. نو دا زموږ دپاره د زده کړې دپاره ښه وسیله ده. نو مخکې له دې څخه چې ورشو دغه سرکټ خپل عملي کو راځو د بریډ بورډ په اړه غږیږو. بریډ بورډونه څنګه کار کوي کنیکشنز یې څه رقم دي. نو د دې دپاره چې ښه پوه شو زه د دې یو ډیاګرام لرم. راځو دغه ډیاګرام په اړه به تاسو سره وغږیږو. دا زموږ ډیاګرام دی او دا هم زموږ بریډ بورډ دی. په دې بریډ بورډ کې موږ روز او کالمز لرو. صحیح ده. عمودي او افقي خطونه دي. نو مخکې له هر څه څخه موږ د بریډ بورډ په دواړو خواو کې صحیح ده که چېرې پام وي دا لاینز لرو. دا خطونه دي. صحیح ده چې دغه ټول دی او دا خطونه دا دواړه چې دي دې ته موږ پاور ریلز ویلی شو. لکه دلته په بورډ کې موږ ته هم څنګه کېږي ښکاري. پاور ریلز موږ عمدتاً د دې دپاره استفاده کوو که چېرې په یو سرکټ کې موږ له یو څخه ډېر مثبت پوزیټیو یا هماغه 5 ولټ یا هم نیګیټیو یا جی ان ډي ته ضرورت ولرو. نو د هغه دپاره موږ څنګه کوو پاور ریل څنګه کوو ایجادو تر څو موږ وکولی شو د ډېر کنیکشنونو څخه استفاده وکړو. لکه څنګه چې تاسو ګورئ موږ په بورډ کې په کافي اندازه جی ان ډي لرو. مثلا یو جی ان ډي دلته ده یو هم دلته ده یو هم دلته ده. خو راځي مغلق سرکټونه راځي مغلقې پروژو کې راځي چې د یو څخه ډېرو ته ضرورت کوي. په طور مثال موږ 15 جی ان ډیانو ته ضرورت لرو. نو د هغه د خاطره موږ پاور ریلز استفاده کوو. د بریډ بورډ پاور ریلز چې دی صحیح ده په دې ډیاګرام کې موږ کتلی شو دا پوزیټیو د دې ځای څخه نیولې ټول دغسې څنګه دي په یو کنیکشن کې دي. دا یو له بله سره څنګه دي وصل دی په ډېرو بریډ بورډونو کې. البته کوم بریډ بورډ چې ما سره ده په دغه نمونه کې صحیح ده دا پاور ریل د دې ځای څخه نیولې تر دې ځای پورې مګر هم دلته یو ناچ لري. صحیح ده یو کټه لري. نو په دې معنی چې دا پاور ریل د دې ځای څخه تر دې ځای پورې څنګه دی وصل دی. یعنی په عمدتاً په ډېرو عامو بریډ بورډونو کې موږ 2 پاور ریله لرو. خو په دغه بریډ بورډ کې چې کوم د ما سره دی موږ دلته 4 پاور ریله لرو. صحیح ده. او د هغه څخه وروسته موږ نور اضافي پینونه او خانې لرو چې دا پینونه او خانې چې دي دا د کالمز په شکل سره څنګه دي یو له بله سره وصل دي. په دې معنی چې دغه ډاټس په دا شکل یو له بله سره وصل دي.
خو په داسې شکل یو له بله سره څنګه دي وصل نه دي. او دغه کالمونه چې دي د دې کالمونو سره څنګه دي فرق کوي. دغه کالمونه په خپل منځ کې یو له بله سره وصل دي او دغه کومه خالي فضا چې ده د دوی ترمنځ څنګه ده هغه د انتقال یا د وصلېدو مخنیوی کوي. یعنی دغه پاور ریل یا دغه کالم زمونږ د دې کالم سره څنګه ده وصل نه ده، ځکه چې د دې ترمنځ موږ څنګه کوو یو خالي فضا لرو او دغه کالمونه فقط د کالمز په شکل صحیح ده یو له بل سره وصل دي، د رو په شکل سره یو بل سره څنګه دي وصل نه دي. د رو په شکل موږ سره فقط پاور ریلز وصل شوي دي صحیح ده. که چیرې موږ دا خپله په عملي ډول په بریډ بورډ کې وګورو نو موږ داسې ویلی شو چې د دغه سیسي څخه نیولې تر دیزي پورې، ځکه موږ ویل چې زمونږ کوم بریډ بورډ چې موږ سره په دغه ویډیو کې ده دا دغه ځای کې څنګه ده یو ناچ لري، یو مقطع لري چې نه پرېږدي دا پاور ریل او دا سره یو ځای سي. نو که چیرې موږ دلته یو پن ورکو دغه پن به د دې ټولو نورو پنونو سره څنګه وي تر دیزي پورې یو دغه وي وصل وي کنیکټ به وي. او همدارنګه که چیرې دلته پن ورکو دا به له دې سره څنګه وي کنیکټ به وي. خو دغه دواړه پینونه یو له بل سره په داسې شکل څنګه دي وصل نه دي، مګر هم په داسې شکل وصل دی. دا چې دی زموږ پاور ریلز دي د برق لپاره. د کمپوننټس لپاره موږ دلته نور کنیکشن لرو، دا بیا چې دی د پاور ریل برخلاف دی، هغه د رو په شکل یو له بل سره وصل دا د کالمز په شکل وصل دی. په څه معنا؟ یعنی که چیرې په دغه ځای کې وګورو کوم چې 80 نمبر ده دلته موږ یو کمپوننټ ورکو نو دا په دې معنی چې دا به تر دې پورې ټولو سره وصل وي. خو که دلته زه کمپوننټ ورکم دې سره وصل نه دی، په دې معنی چې زموږ کنیکشنونه په داسې ډول دي په دغه ټولو کې صحیح ده په داسې ډول نه دي. یعنی دغه ریل چې دا یا دغه ځای چې دا موږ سره څنګه ده وصل ده تر دې پورې، خو دا له دې سره څنګه ده وصل نه ده. او هغه خالیګاه چې ما یادونه وکړه دا خالیګاه د دې باعث ګرځي چې دغه کالم صحیح ده له دې کالم څخه جدا کړي. نو څنګه کوو په ټوله کې داسې ویلی شو صحیح ده. امید ده چې د ډیر تکرار سره خسته نشئ را سره، خو دا شی چې دا ضروري ده او د لومړي ځل لپاره چې ته تشریح لږ څه مبهم راځي نو د هغه له خاطره تکراري ډول وایم. نو راځو په ټوله کې به داسې وایو چې پاور ریلز زموږ سره د رو په شکل وصل دي صحیح ده. د رو په شکل په کوم شکل؟ په افقي شکلونو سره وصل دي. دغه دواړه په عمودي شکل څنګه دي وصل نه دي، مګر هم دغه اضافي نور د کمپوننټس کوم ریلز چې دي دا بیا په عمودي شکل زموږ سره وصل دي، په افقي شکل څنګه دي وصل نه دي. همدارنګه دا طرف همدارنګه هم دغه طرف. نو دا زموږ څنګه بریډ بورډ. اوس راځو خپل دغه کومه نقشه چې موږ رسم کړې ده دې ته څنګه کوو ژوندی یا عملي بڼه ورکو او ژوندی برخه ورکو. مخکې له هر څه څخه موږ یو ريزسټر لرو صحیح ده. مخکې ویل چې 330 اوم ريزسټر ده، دا د دې لپاره ده چې تر څو زمونږ LED چې اوور کرنټ نشي مطلب ونه سوځي. نو ريزسټرونه چې دي پوزټیو او نیگیټیو نه لري صحیح ده، انود کتود نه لري. کولای شي چې هر پن هر چرته خوښوي استعمالي کو، مګر هم LED ډایود ده صحیح ده. LED معنا لایټ امیټینګ ډایود. ډایودونه چې دي همیش څنګه دي پولرایز دي، مطلب په دې معنی چې انود او کتود مثبت او منفي قطبونه څنګه دي معلوم دي. نو په هر LED کې موږ دوه پنونه لرو چې یو یې څنګه ده کچېرې د تاسو تخکاریږي دغه یو چې ده د خپای چې ده لږه اوږده ده د بلې څخه هر اوږده خپه د LED څنګه ده پوزیټیو ده او وړه خپای څنګه ده نیگیټیو ده. نو د دې څخه موږ کولی شو چې دا وپېژنو. راځو دغه زموږ مکمل سرکټ دی صحیح ده. کرنټ راځي ده پاور سورس څخه چې 15 ولټه DC ده صحیح ده. ډایرکټ کرنټ ده LED د ريزسټر څخه تیریږي LED ته ځي. دا څنګه ده د لایټ امیټینګ په معنا ده یعنی د روښانه کېدو. او دغه څخه وروسته د یو کرنټ د بسته کولو لپاره موږ چې ده صحیح ده د پوزیټیو سورس سره نیگیټیو او ګراوند ته څنګه ده ضرورت هم لرو. نو دغه څخه تیریږي او څنګه کېږي بیا بیرته د سورس د ګراوند سره وصل کېږي. مخکې له هر څه څخه څنګه کوو خپل سورس مشخص کوو. نو زمونږ سورس بدلته د نن ورځې دپاره څنګه وي زمونږ اردوینو بورډ وي صحیح ده. زمونږ د اردوینو بورډ سره موږ سره جمپر وایرز ته ضرورت لرو صحیح ده. جمپر وایرز زمونږ څنګه کوي؟ جمپر وایرز چې دی زمونږ کنیکشن راخلي د دې پنونو څخه بریډ بورډ ته دغه کوي او د بریډ بورډ څخه بیا کمپوننټس ته انتقالوي. نو هر څه نه د مخکې زه څنګه کوم GND انتقالوم صحیح ده، یا هماغه نیگیټیو چې ده منفي چې ده، یا د دې څخه GND یا هم له دې څخه GND. راځو د GND پن انتخابو. البته په پنونو کې دقیق اوسئ. ګورئ دلته هم زما څخه څنګه ده اشتباه شوې ده، دغه پن څنګه ده GND کې نه ده. نو په پنونو کې دقیق اوسئ تر څو ستاسو د سرکټ د ډیمیج یا خرابېدو مخنیوی وشي او کار هم څنګه شي په اسانۍ سره پر مخ لاړ شي. نو د دې لپاره موږ څنګه وکړ GND راواخیست یا هماغه منفي یا نیگیټیو پوینټ هم څنګه راواخیست او څنګه کوو یا په پاور ریل کې یا هم په یو دغه کې ږدو په بریډ بورډ کې څنګه کوو دا وسلو.
کله چې په برېډ بورډ کې وصل کړه د مخکینی تشریح له مخې اوس دغه پینونه کوم چې دلته وصل دي څنګه دي په د کالم په شکل یا هم په عمودي شکل څنګه دي له ټولو سره وصل دي په دې معنی چې دا پین دا او دا هم ټول څنګه دي ټول منفي دي. نو راځو موږ مخکې وویلې چې ريزسټر راخلو د مثبت پین سره وصل کو صحیح ده نو دا به زموږ څنګه شي مثبت پین شي د دې لپاره به موږ یو بل خانه انتخاب کړو صحیح شو مثلا دا خانه ريزسټر څنګه کو د مثبت پین سره وصلو نو موږ مخکې ویلې چې دا کلمونه زموږ سره څنګه دي ټول وصل دي نو راخلم زه د ريزسټر په داسې شکل کوم تر څو موږ ته په کار کې اسانتیا رامنځته شي صحیح ده او دغه پین څنګه کوم د پوزټیو یا هغه مثبت سره څنګه کوم وصل کوم صحیح ده یو له دې پینونو څخه څنګه کو استفاده کو نو موږ له دې څخه استفاده وکړه صحیح ده موږ مخکې ویلې کچېرې دا پنځه دلته ورکوم په دې معنی چې دغه ټول څنګه کېږي مثبت کېږي موږ څنګه وکړ د مثبت سره د ريزسټر یو لیګ صحیح ده دغه یو لیګ هم څنګه کو وصل کړ نو بل لیګ د ريزسټر څنګه کېږي د ال ای ډي د پوزټیو سره وصل کېږي موږ د ویډیو په جریان کې ویلې چې د ال ای ډي هغه کوم لیګ چې غټ د صحیح ده اوږده خپای څنګه ده مثبت ده نو دا راخو او د ريزسټر د بل پن سره څنګه کو وصل کو دا باید موږ چرته وصل کو هغه چرته چې ريزسټر ور سره کنیکشن ولري ريزسټر چرته کنیکشن ولري ګوره ريزسټر په دغه پن کې موږ سره ده نو دا په دې معنی چې دا پن او دغه ټول پنونه د ريزسټر سره څنګه دي وصل دي نو زه د ال ای ډي مثبت پن راخلم د ريزسټر سره څنګه کوم وصل کوم صحیح ده او بل پن هم په یو رندم خانه کې یو وخت دو نو زموږ سره سرکټ تر دې پورې وسو سرکټ په اخرنۍ برخه کې سوای چې د ريزسټر منفي لیک صحیح ده څنګه وکي راواخلي او د جی ان ډي یا منفي سره وصل کوي صحیح ده دا څنګه د جی ان ډي یا د ګراوند معنا ور کوي نو موږ دلته د جی ان ډي پن راخسته دا څنګه کو دغه ځکه دو کوم ځکه چې د ريزسټر منفي پن سره څنګه شي وصل شي سوري د ال ای ډي منفي پن سره وصل شي صحیح ده د ال ای ډي منفي پن دا نو دا په دې معنی چې دغه ټول پنونه د سره وصل دي نو دا راخلو څنګه کو دلته وصل کو ښه دا خو شو صحیح ده زموږ سرکټ د ډیاګرام څخه راواخیستل شو او عملی بڼه ورکول شو صحیح ده نو راځو بلې مهمه برخه ته بل مهمه برخه دا سده چې مونږ څنګه کو دا اوس کوډ کو صحیح ده د یو لوجیک په اساس د ال ای ډي ته مونږ څنګه کو برق یا برېښنا ورکو لومړنی سوال ولې مونږ نه کو یعنی ولې مونږ نه دغه پن نه راخلو مستقیم 5 ولټ نه ورکو آیا مونږ کولای شو چې داسې وکړو جواب هو کولای شو مګر هم بیا موږ نشو کولای چې ال ای ډي ته د خپل لاجیک یا د خپل خوخي په اساس تغیرات ورکو په دې معنی چې موږ ال ای ډي په خپل خوخه نشو روښانه کوي یا نشو خاموشه کوي ځکه چې مستقیم برق ورته ورغله خو کچېره دا زرا واخلم او له یو ډیجیټل پینونو سره سوري د ډیجیټل پینونو سره څنګه کوم دا وصل کوم مثلا پن 8 سره صحیح ده پن 8 چې دا اوس کولای شو د لاجیک له مخې څنګه کو د کمپیوټر د آی ډي په واسطه د لاجیک ورکو او په خپل خوخه ال ای ډي اون او اف کو نو زموږ سرکټ به داسې یو څیز غوندې ښکاره شي صحیح ده دغه سرکټ موږ راواخیست او ژوندی هم کړ نو د دې دپاره چې دغې ته لاجیک ور وبخو لکه څنګه چې مخکې وویلی صحیح ده چې دا موږ څنګه کوو مستقیم په پاور کې نه ورکوو ځکه هغه به تنه آن وي موږ نشو کولی چې لاجیک ورکړو نو د دې لپاره موږ څنګه کوو په یو پینونو کې کوو نو د دې ویډیو لپاره به موږ دغه پوزیټیو پین چې ده صحیح ده دغه پوزیټیو کوم چې دلته د ريزسټر د پین سره وصل ده دا به راواخلو په پین 8 کې به وصل کوو دغه څخه وروسته څنګه کوو دغه خپل اردوینو بورډ چې ده د کمپیوټر سره وصل کوو سرکټ چې بستا شو نو راځو خپل اردوینو د کمپیوټر سره وصل کوو دغه څخه وروسته څنګه کوو ورځو او خپل اردوینو آی ډي څنګه کوو اوپن کوو کچېرې پام وي په مخکینی ویډیو کې مونږ او تاسو په وړې پروژې باندې بلنک باندې کار وکوئ چې په نننۍ ویډیو کې هم راځو عیناً هماغسې کوډ څنګه کوو موږ څنګه کوو اپلای کوو خو د لږ تغییرات سره لږ تغییرات به پکې راوړو او لږ ډېر تشریح به کوو نو په مخکینۍ ویډیو کې مونږ ویلی چې دلته به مونږ او تاسو په اردوینو کې دوه قسمه سیټ اپونه ولرو صحیح ده یو چې ده وایډ لوب ده اول وایډ لوب د صحیح ده چې د دغې دوه قوسونو په منځ کې لیکل کېږي او بل چې ده سوري اول چې دا وایډ سیټ اپ ده صحیح ده او بل چې دا وایډ لوب ده وایډ سیټ اپ چې ده د دې قوسونو په منځ کې لیکل کېږي او وایډ لوب هم د دې دوه وړو قوسونو په منځ کې لیکل کېږي صحیح ده دا قوسونه د هغه
کوډ د اخر په معنا ده. صحیح نه کوډ زموږ څنګه شو ختم شو. په مخکینی ویډیو کې مونږ ویل خو دلته بیا هم تکرارو. په وایډ سیټ اپ کې مونږ د خپل دغه کوډ سیټ اپ کو څنګه کو هغه کوډ مونږ دلته لیکو کوم چې مونږ غواړو څنګه کو ټو رن وانس، یعنی مطلب په دې معنا چې یو ځل څنګه کو دغه کوډ رن کو او دغه څخه وروسته په وایډ لوپ کې بیا مونږ هغه کوډ لیکو کوم چې مونږ غواړو چې ټو رن ریپیټډلی، په دې معنا چې مطلب په تکراري ډول څنګه کو هغه کوډ مونږ څنګه کو اجرا کو. نو په وایډ سیټ اپ کې مونږ څنګه کو خپل سیټ اپ کو. صحیح ده مونږ سره لیکو اوله کې لیکو چې پن موډ ام باید څنګه وي غټ وي قوس اوپن کو. صحیح ده پن موډ ولې لیکو د دې لپاره چې په دغه سیټ اپ کې په دغه کوډ کې مونږ څه شي سره کار لرو د پنونو سره کار لرو. د کوم پن سره کار لرو دلته وګورئ زمونږ د ال ای ډي د ريزسټر پوزټیو د چی سره وصل ده پن 8 سره وصل ده. نو لیکو چې اته. صحیح ده دغه پن باندې مونږ چې شي کو آوټپوټ ورکو. صحیح ده دغه پنونو پن دغه بولډ لخوا پن 8 ته مونږ څنګه کو آوټپوټ ورکو. په دې معنی چې غواړم زه دغه ال ای ډي روښانه کوم، یعنی د دې څخه برق څنګه کوم د بورډ څخه ال ای ډي ته انتقال کوم. خو یو خبره په ذهن کې ساتئ د هر کوډ په اخره کې سیمی کالن څنګه ده ضروری ده. نو زمونږ سیټ اپ څنګه شو مکمل شو. دا کوډ به څنګه کیږي یو ځل رن کیږي د اردوینو آی ډي لخوا. دغه څخه وروسته څنګه کو راځو په وایډ لوپ ته. صحیح ده وایډ لوپ ته راځو. په وایډ لوپ کې مونږ لیکو مخکې مونږ هم ویلې ډیجیټل لایټ ډیجیټل لایټ ولې لیکو ډیجیټل لایټ د دې لپاره چې زمونږ د کوم پنونه چې دي څنګه دي ډیجیټل پنونه دي. نو مونږ لیکو چې ډیجیټل رایټ. صحیح ده قوس اوپن کو. دغه څخه وروسته چې شلیکو ښه ډیجیټل لایټ. صحیح ده په دغه ډیجیټل پنونو کې زه وایم چې څنګه کوم کار کوم. ښه په د ډیجیټل پنونو څخه په کوم یو کې کار کوم په پن 8 کې. ولې ځکه چې زمونږ ال ای ډي په پن 8 کې ده. صحیح ده ښه ډیره ښه ده. ښه ډیجیټل لایټ کې په پن 8 باندې مونږ کار کوو. په پن 8 باندې څنګه وکړي کوم عملیه اجرا کړي. نو زه ورته وایم چې دا پن 8 زمونږ څنګه کا هاي کا. صحیح ده په مخکې ویډیوګانو کې مونږ ویلې چې هاي ده آن په معنا ده. نو زمونږ سیټ اپ دلته څنګه شو مکمل شو. صحیح ده زمونږ اردوینو چې دا پن موډ ته او سوري دا پن موډ نه ده دلته. صحیح ده په پن موډ کې یو غلطي شوې ده ان پاتې ده. پن موډ ته لاړ. په پن موډ څخه وروسته پن اته راواخله څنګه وکړه آوټپوټ ورکړه. دا وشو. دغه څخه وروسته ډیجیټل رایټ دی. صحیح ده ډیجیټل رایټ ته چې راغلو وایم چې پن اته راواخله هاي کا یعنی ماته روښانه کا. ښه روښانه شو. بیا ورته وایم چې یو ډیلی ورکړه. صحیح ده ډیلی لیکو قوس اوپن. زه ورته وایم چې کله هم زما ال ای ډي آن سوه دا د 500 ملي سیکنډو لپاره څنګه کا ځان سره آن وساته، یعنی زما دغه ال ای ډي څنګه وساته 500 ملي سیکنډه چې د نیمې ثانیې سره برابر دی آن وساته. او د هغې څخه وروسته بیا ورته وایم چې ښه ال ای ډي زموږ څنګه شوه آن شوه 500 ملي سیکنډه صبر وکړه. ښه د 500 ملي سیکنډه صبر څخه وروسته بیا څه وکړي. زه ورته وایم چې بیا ډیجیټل لایټ بیا غواړم چې په دغه سوري په دغه پنونو کې څنګه وکم تغییرات راولم. صحیح ده ډیجیټل رایټ قوس اوپن کو. صحیح ده کوم پن 8. صحیح ده د پن 8 څخه وروسته ښه په پن 8 باندې څه وکړي زه وایم چې دا ځل یې څنګه کړي لو یې کړي. صحیح ده او د هغه څخه وروسته سیمی کالن د جملې په اخر کې تر څو مونږ آی ډي ته دا ور وپېژنو چې زموږ کوډ څنګه ده زموږ جمله تمام ده انټر. نو په دغه ځای کې پن 8 هاي شو 500 ملي سیکنډ ورته صبر وکړ. بیا پن 8 څنګه شو بیرته لو شو خاموشه شو. نو زه ورته وایم چې بیا یو ډیلی انسرټ کوو. صحیح ده او دې ډیلی کې وایم چې بیرته څنګه وکړه یو 500 ملي سیکنډه نور هم صبر وکړه او په اخره کې سیمی کالن. نو زما کوډ به دغسې یو شکل وي لکه څنګه چې په مخکې ویډیو کې مونږ ویلې پن موډ ده آوټپوټ ده. صحیح ده پن 8 هم ورته انتخاب کړی ده. نو راځو څنګه کوو دغه کوډ مونږ کمپایل کوو. صحیح ده دغه کمپایلر ته صبر کوو چې زموږ دا کوډ کمپایل شي. په دې معنی چې وګورئ چې زموږ په دغه کوډ کې خو غلطي نشته ده. صحیح ده ډن کمپایلینګ زموږ کوډ وای. صحیح ده د کمپایل څخه وروسته کوډ څنګه کوو اپلوډ کوو. صحیح ده کوډ کمپایل غلطي پکې نشته. موږ دا کوډ څنګه کوو خپل بورډ ته اپلوډ کوو. اوس ګورو چې دغه بار چې ده تر اخره پورې ورسېږي. نو دا په دې معنی ده چې زموږ کوډ څنګه شو اپلوډ سو. او په کوم مومنټ کې چې زموږ کوډ اپلوډ سي په هغه دغه کې به څنګه کېږي زموږ په ال ای ډي کې به تغییرات راځي. ښه ګورئ موږ دلته په کمپایلر کې ایرور لرو. صحیح ده څه وایي a fatal error occurred could not open come 8 the port does not exist.
صحیح ده. دا په څه معنا؟ دا په دې معنا ګورئ که تاسو پام وي موږ په مخکینۍ ویډیو کې ویلې مخکې له دې چې کوډ اپلوډ کوئ څنګه وکئ خپل بورډ انتخاب کړئ او د هغه مربوط هغه کوم پورټ چې ده څنګه کوي هغه انتخاب کړئ. که چیرې تاسو وګورئ زموږ سره دلته په دغه کې څنګه شوی ESP-TIFF موجول انتخاب شوی. نو موږ څنګه کوو ټولز ته ځو د ټولز څخه پورټ انتخابو. صحیح ده. وګورئ زموږ هلته پورټ څنګه ده پورټ 8 انتخاب شوی مګر هم زموږ اردوینو په پورټ 11 کې ده په کوم 11 کې ده. صحیح ده. نو راخلو خپل اردوینو انتخابو او د هغه څخه وروسته راځو د دې څخه څنګه کوو سلیکټ بورډ کوو. صحیح ده. بورډ ټاپ کوو. نو دلته به موږ خپل د بورډ ټایپ څنګه کوو وبلې کوو. زموږ بورډ چې ده اردوینو اونو ده. صحیح ده. اردوینو اونو په څنګه ده په کوم 11 کې ده. صحیح ده. څنګه کوو دا بورډ انتخابو. بورډ هم انتخاب کوم انتخاب شو دلته وګورئ دلته اوس لیکلي چې اردوینو اونو آن کوم 11 یعنی مطلب بورډ هم انتخاب دی مشکل نشته. کمپایلر هم صحیح ده کوډ هم صحیح ده. نو څنګه کوو دا کوډ یو ځل بیا اپلوډ کوو. اوس ګورو چې ایرور ورکوي که نه ورکوي. ښه کوډ هم څنګه شو ډن کمپایلینګ ډن اپلوډینګ کوډ هم اپلوډ شو. که چیرې تاسو پام وکړئ زموږ دغلته LED کې څنګه شو هغه کوم لاجیک چې موږ غوښته یو هغه اپلای شو. په دې معنی چې د نیمې ثانیې لپاره زموږ LED روښانه وي د نیمې ثانیې لپاره خاموشه کېږي. ما یو پوښتنه وکړه د ویډیو په منځ کې ولې موږ دا پن نه راخلو او په 5 ولټ کې نه ورکو. د 5 ولټ په واسطه هم موږ کولی شو چې آن کو. خو مسله څه ده اصلي خبره په دې کې ده چې دلته زه لاجیک نشم انتخابولی فقط LED آن ده. خو که چیرې دا زه راواخلم پن 8 ته ورکم او پن 8 ته موږ څنګه وکړو لاجیک انتخاب کړو په IDE کې. نو د هغه له مخې ما وکولی شول چې څنګه وکړم دغه LED آن او آف کړم په خپله خوښه. راځو دغه سرعت ته تغییر ورکړو د 500 ملي سیکنډو څخه راخلو او 50 ملي سیکنډو ته څنګه کوو راښکته کوو او کوډ څنګه کوو اپلوډ کوو. دا فقط د دې لپاره چې زه تاسو ته وښیم چې مونږ کولی شو چې څومره هم په لاجیک کې تغییر راولو. زموږ اپشنونه زیات دي. وګورئ زموږ د آن او آف د مخکې څخه څنګه شو په ډیره پرتله سره څنګه شو تغییرات پکې راغلي. د دې لپاره مونږ څنګه کوو د ډیجیټل رایټ او ډیجیټل پینونو څخه استفاده کوو تر څو مونږ وکولی شو خپل لاجیک په یو کمپوننت باندې اپلای کو. دا خو چونکې اولنی ویډیوګانې دي فقط په LED باندې مثال کوو. دې څخه وروسته به موږ څنګه کوو په نورو کمپوننټسونو باندې کار کوو چې هلته موږ څنګه کولی شو په اسانۍ سره د فرق یې کولی شو. صحیح ده. یا زه غواړم چې بیخي زما دغه LED چې ده څنګه وشي د 3 ثانیو لپاره آف وي. صحیح ده. د 3000 ملي سیکنډو لپاره آن وي سوري او څنګه وشي د نیمې ثانیې لپاره آف وي. زه کوډ اپلای کوم. اوس یې وګورئ. صحیح ده. LED زمونږ آن ده. صحیح ده. 3 ثانیې به صبر وکړي نیمه ثانیې آف 3 ثانیې بیرته آن. زه کولی شم چې همدغه کوډ څنګه کوم ریورس کوم په دې معنی چې 3 ثانیې آف وساتم نیم ملي سیکنډ څنګه کوم یا نیمه ثانیې څنګه کوم آن وساتم. نو دغه ټول لاجیک او اصل مقصد دا ده چې مونږ کولی شو د ډیجیټل پینونو په واسطه خپل کامپوننټ څنګه کو د خپلې خوښې او لاجیک له مخې د اردوینو IDE په واسطه څنګه کو په دغه باندې موږ خپل لاجیک اپلای کو. ښه دغه یو بل کار هم کولی شو مثلا که چیرې موږ بله LED ولرو او یا راځو په کوډ کې لږ تغیرات راولو. صحیح ده. نو زه لیکم چې نه زما دغه پن 8 نه ده پکار. زه غواړم چې عین کوډ څنګه کوم په پن 4 کې مثلا څنګه کوم اجرا کوم لکه چې مخکې مې تاسو ته ویلې په پنونو کې څنګه کوئ دقیق اوسئ تر څو غلطي درنه ونه شي. ښه زموږ LED نه لګېږي. ولې؟ ځکه چې موږ په لاجیک کې ویلي دي چې دغه کوم لاجیک چې موږ غوښته ده کوم برق چې یعنی کوم عملیه چې موږ اجرا کوو هغه په پن 8 کې ده. پن 4 موږ څنګه کړی ده په لاجیک کې نه ده انتخاب کړی. نو راځو دغه عملیه موږ د پن 8 څخه پن 4 ته تبدیلو. څلورم پن ته. صحیح ده. پن 8 به ایسته کوو او پن 4 به وکړو ولیکو پکې. صحیح ده. ټول کوم ځای کې چې پن 8 لیکلی دي هغه راواخلئ او ریپلیس یې کړئ په پن 4 باندې او کوډ اپلوډ کړئ. نو راځئ تغییرات به وګورو. صحیح ده. عین کوډ د 3 ثانیو لپاره آن ده بیرته آف کېږي د نیمې ثانیې لپاره بیا آن کېږي. مخکې دغه کوډ زموږ په پن 8 کې وبه مګر هم اوس هم کوډ راواخیست په پن 4 کې که څلورم پن ته هم څنګه که تغییر که. نو هر رقم چې موږ وکولی شو د خپلې خوښې لاجیک په IDE په واسطه اردوینو ته او د اردوینو نه کمپوننټ ته څنګه کوو انتقالولی شو. په نننۍ ویډیو کې موږ څه زده کړل. کولی شو موږ د اردوینو IDE په واسطه خپل لاجیک چې هر څیز وي خپل د خوښې کمپوننټ ته ضرور نه ده چې LED وي. مخکې مې ویلې ابتدایي ویډیوګانې دي نو ځکه هم LED څخه استفاده وکړئ. انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې به کمپوننټس ته تغییر ورکوم.
خپل د خوښې لاجیک کولای شو د خپلې خوښې کمپوننټ په باندې څنګه کو اپلای کو او بل هم دا زده کړ چې کولای شو د دې پینونو د هر یو څخه استفاده وکړو خو دا خبره هم زده کړه چې د 0 او 1 پن چې دا ټي ایکس او ار ایکس د صحیح د کمیونیکیشن لپاره ده هغه نه بغیر د 2 څخه تر 14 پورې د هر یو پن څخه چې موږ غواړو استفاده کوی شو د بریډ بورډ په واسطه د بریډ بورډ په اړه پوه شو چې د بریډ بورډ پینونو کنیکشن څنګه کار کوي نو دا زموږ د نن ورځې ویډیو که سوال لرئ په کمنټ کې موږ ته پرېږدئ مخکې له دې څخه چې نننۍ ویډیو ته خاتمه ورکوو زه به تاسو ته یوه لنډه کورنۍ دنده در وسپارم هغه کورنۍ دنده په داسې ډول ده چې تاسو په خپل کور کې په تمرین کې څنګه وکئ د یو LED په ځای څو دانې LED استفاده کوئ مثلا 3 دانې او د یو لاجیک په ځای 3 لاجیک استفاده کوئ راځو مثلا داسې یو کار وکړئ چې یو سور LED راواخلئ یو شین راواخلئ یو ابي LED راواخلئ صحیح ده ابي LED چې دا باید په ثانیه کې مثلا 15 ځلې بلینک وکړي سور چې دا 10 ځلې بلینک وکړي او شین چې دا هغه مثلا 10 ځلې بلینک وکړي نو تاسو به څه کوئ LED راواخلئ کنیکشن وکړئ یو پن ته صحیح ده بل LED راواخلئ بل پن ته او بل LED راواخلئ بل پن ته د اردوینو IDE په واسطه دغسې پن موډ ځان ته څنګه کوئ سیټ اپ ځان ته جوړ کړئ ان شاء الله زه په دې مکمل باور یم چې مکمل ویډیو کتلی کولای شي چې دا کار وکړي که چیرې ونه شو څه مشکل پکې او سوالونه څنګه وکړئ په خپل زموږ کمنټ باکس کې پرېږدئ ان شاء الله ځواب به ورته ورکوو او په راتلونکي ویډیو کې به ستاسو په دغه کورنۍ دندې باندې به موږ کار هم کوو تر څو هغه کسانو چې ونه شو کولی دغه کورنۍ دنده ترسره کړي موږ سره یې زده کړي او عملي کار پر وکړو او هغوی چې وکولی شول که کوم خلا یا نیمګړتیا ولري هغه هم پوره کړي زموږ چینل ځان سره فالو کړئ تر څو د نوي ویډیوګانو څخه به خبر شئ او مخکې ولاړ شئ والسلام